آیا تادین خان له پاکستانی طالبانو ملاتړ کړی؟ د پاکستان پر ضد یې څه ویلي دي؟ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کندهار پخوانی امنیه قومندان او د مشهور پاکستان ضد افغان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د پاکستان د طالبانو تحریک ته د پنجابي عسکرو د نیولو مبارکي ورکړې ده. تادین خان پر خپل ټویټر پاڼې باندې لیکلي دي چې د TTP اتلو او زړورو مجاهدینو ته د زړه له کومې د دغو پنجابي عسکرو د نیولو مبارکي وایم. نوموړي زیاته کړې ده چې باید نور هم ورباندې عملیات وکړي تر څو لا هم نورې بریاوې یې په برخه شي. تادین خان په دغه پیغام کې زیاتوي چې TTP اتل مجاهدین باید پنجاب ته سم درس ورکړي د ډیرو فتحاتو او بریاو په هیله یې. پاکستانی رسنۍ چې د پاکستان پوځ تابع او تر کلک سانسور لاندې دي نه دي ویلي چې څومره سرتیري تحریک طالبان پاکستان تازه نیولي دي. جنرال تادین خان هم په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې یوې پاکستاني څېړنیزې ادارې خبر ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره پر پاکستانی ځواکونو بریدونه زیات شوي. د پاکستان تحریک طالبان یو شمېر سرچینو ویلي دي چې دوی د افغان طالبانو یوه څانګه ده. د طالبانو امارت بیا دغه څرګندونې رد کړي دي خو ویل کېږي چې د پاکستان ضد یو شمېر ډلې د پاکستاني طالبانو پټ ملاتړ کوي. له تاسو مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. تاسو هم خپل نظریات کولی شئ را سره شریک کړئ. همدارنګه د ویډیو لایک او د چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. الله مو مل شه.